ټي وي ته هم ټولو ملګرو ته د زړه کوم مختلف سلامونه د ټلیفون په څپو کې راستوم. وعلیکم السلام. ډېر وخت وروسته ښاغلی سرزوال صاحب ښه راغلی، خدای دې راوله. خدای دې ښه درولي. نو څه دې تیار کړي دي دا ټولو ملګرو ته د زړه سلامونه. وعلیکم السلام. ډېر وخت نه دی سرزوال صاحب، ارشاد یې له تاسو څخه څه اورو؟ مهرباني. زه پرون شپه ما تاسو پروګرام واورېدی، ډېر په زړه پورې و، خو زه هېڅ ونه توانېدم چې زنګ درته ووهم. د تاسو ټلیفون مصروف و او تاسې پرون یې غزلې په باب لاره ورکه ده، د ورکې په باب ورکه چې فکر کوم. له کاروان څخه لاره ورکه ده. لاره بلکل زما په شعري ډالۍ کې یوه لاره ورکه ده. اوس ته زه تاسې او ګرانو اورېدونکو شعري ټولګې دې بلکل شعري ټولګې دې را رسېدلي دي، خو زه هم ګورم یې سرزوال صاحب. مهرباني له تاسې نه مننه. او په دا نن باز کې چې دا هم ډېر د پام وړ او د پښتو او پښتنو دپاره او بیا د ادیبانو لپاره ډېر د پام وړ ده چې ورته ځیر شي. زه یو بیت چې نه پېژنم چې د چا شعر ده د غلو په هکله چې تاسې وویې، یو بیت به یې زم درته وړاندې کړم کوي. نه دلته زموږ حرکت د غلو څخه بیا د کاپیې د عیبونو یو پر کاپیې پر عیبونو باندې موږ غږېږو. یو غلو هغه دی چې هغه بیا په مبالغه کې راځي. د مبالغې یو ډول دی، یعنې یو ژانر دی. دا ژانر نه بلکې موږ د کاپیې د عیبونو څخه یو عیب غلو دی پر دې باندې غږېږو. هلته خو بیا په مبالغه کې راځي. مبالغه د غلو د پر درې قسمه ده. دا بیل چې دی سرزوال صاحب بس بکنه غواړم ما غوښت چې د غلو په هکله یو بیت درته ووایم. هغه خو بیا د مبالغې دا د کاپیې په عیبونو کې یو عیب د کاپیې عیبونه لري. یو عیب یې همدغه غلو دی چې پر دې ورته غږېدم. هغه خو چې مبالغه کې موږ وایو درې ډوله ده. مبالغه کې یو ډول یې هم غلو راځي. بیا بلکل ما د غلو خو مبالغې پاکه ویل بلکل. ته هلته د هغه ژانر ته کم ژانر کم شکل کم جوړښت دی، هغه جوړښت ته نو ارشاد سرزوال ستاسو همدا غزل اورو. وایي له مانه لاره ورکه ده کله لاره ورکه ده او دا څه په ما وشو محبوبه مې لا درکه ده او ټول وطن مې لټ په لټ چې واړه او پیدا نه شوه او شپې زما په لار کې تا یې چې تلکه ده او چل زموږ د بېلتون دی چې مو منځ کې شیطاني کوي. ستا هم یو ورځ په دغه لاره تګ بې شکه ده او نه چې پکې بند شي او زارۍ بیا د خلاصوني کوي.